چې کله بچي ماښام د سلو د زرو روپو تاوان راوړی بیا د پلار پر تندي باندې ګونجې دي او دې بچي ته په غصه باندې دی او د دې بچي سره خبرې کولو ته تیار نه دی ولې بچي د دنیا یو څه نقصان راوړی دی لیکن بل طرف ته هغه بچی په کور کې سهار و ماښام بېدیني کوي هغه بچی په کور کې سهار و ماښام زندګي داسې تېروي چې لمانځه له نه راځي هغې د لمانځه پروا نه ساتي هغه بچی په کور کې سهار و ماښام د پیغمبر علیه صلات وسلام سنت ذبح کوي او د پیغمبر پر سنتو باندې عمل نه کوي لیکن د پلار ظالم پر دې تندي باندې غوټه لا نه پیدا کیږي د دې پلار سره یوه ذره پریشاني نه پیدا کیږي د دې پلار سره یوه به ذره د دې بچي د دې بېدینۍ فکر نه پیدا کیږي چې دا به زه د دې بېدینۍ څه څنګه راوګرځوم بیا به څنګه د دې پلار د دې بچي په بدعملي باندې غاړې نه یې بندي نو ځکه مور و پلار که چیرې